په افغانستان کې د هندوستان هیواد سفیر منپریت هورا د اوري په شپږمه ننګرهار والي سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې د یاد هیواد له لوري په دې ولایت کې د روانو پروژو د بشپړېدو سره سم به ګڼ شمېر نورې پروژې پیل کړي. یاده لیدنه چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه پر مهال په دې ولایت کې د هندوستان قونسل راجکمار، د 201 سیلاب قلی اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری، د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت، امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي، ملي امنیت مرستیال جنرال عبدالجلیل نورستاني، د بهرنیو چارو رئیس حاجي حافظ او یو شمېر نورو شتون درلود. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په ننګرهار کې د پوهنې له کډوالۍ د راستنو شوو کورنیو او ګڼ شمېر نورو برخو کې د دوست هیواد هندوستان د مرستو څخه مننه او قدرداني وکړ. نوموړي زیاته کړه له کډوالۍ راستنه شوي 80 سلنه هیوادوال په ننګرهار کې میشت کیږي چې د استوګنې په موخه دوی ته د کورونو جوړولو، پوهنې، روغتیا او نورو خدماتونو د برابرولو په برخه کې د هندوستان هیواد څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې ولایت کې 1500 ښوونځیو د سرپناه ستونزې د حل، ملکي هوایي میدان د جوړېدو او د دې ولایت ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د لا زیاتو بورسونو د ورکړې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د هندوستان هیواد سفیر منپریت هورا د کرکټ د بریاو او نوي کال د رارسېدو له امله ننګرهار والي ته د مبارکۍ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د دوی د قونسلګرۍ خوندي امنیت ساتلی دی. هغه زیاته کړه هندوستان په ننګرهار کې د 25 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت له کډوالۍ راستنو شوو کورنیو ته د استوګنې کورونه جوړوي او کله زیاته ځمکه ورته په واک کې ورکړل شي نو یادې پروژې ته به لا زیاته پراختیا ورکړي. نوموړي د ننګرهار والي څخه په دې ولایت کې د هندوستان هیواد په مرسته د پیل شوو پروژو د ژر تر ژره پیل کېدو غوښتنه وکړه او ژمنه وکړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې نوې پروژې پیل کړي. د یادې ناستې پر مهال ننګرهار والي د هندوستان هیواد سفیر او نورو مسؤلینو په ګڼ شمېر نورو مهمو سیاسي او ډیپلوماټیکو موضوعاتو هم خبرې اترې وکړې.